پاکستان له افغانستان سره ښکاره دښمنۍ ته مټې رابډ وهلې. په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته وخت ورکړی. دا چې په ځواب کې افغان طالبانو څه ویلي او ولې پاکستاني پوځ افغان کډوالو ته یوه اونۍ وخت ورکړی، ټول جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د پی ټی آی یا هم د پاکستاني انصاف تحریک پلویانو د لاریونونو نن څلورمه ورځ ده. که څه هم دا لاریونونه اوس مهال درېدلي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي دي چې د دې وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته وخت ورنکړل شي او ژر به په اسلام آباد کې افغان کډوال خپل وطن ته وشړي. محسن نقوي دا ګواښ وروسته له هغې وکړ چې د عمران خان پلویانو له لوري په اسلام آباد کې د روانې اونۍ په لاریونونو کې نږدې 9 افغان لاریون کوونکي نیول شوي دي. محسن نقوي نن غرمه رسنیو ته په خبري وینا کې ویلي چې دوی باید د راتلونکي اونۍ تر پایه په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې میشت افغانان ونیسي او خپل هیواد ته به یې وشړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې امنیتي حالات ډیر ترنګل شوي او همدا اوس دلته د عمران خان له پلویانو سربیره ټي ټي پي په مخامخ جګړه او پښتون ژغورنې غورځنګ په عدم تشدد مبارزې سره د پاکستاني حکومت د ړنګولو لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د امریکا له لوري هم په پاکستان یو شمېر ګزارونه کیږي او تازه یې پاکستان ته د عمران خان د خوشي کولو او افغان کډوالو سره د ښه برخورد سپارښتنه کړې ده. بلخوا افغان طالبانو هم پرون رسماً په پاکستان کې خپل سفارت وتړه او دلیل یې د پاکستان روان بد امنیتي وضعیت یاد کړ. له پاکستان اوس لاره ورکه ده او نه پوهیږي چې څه وکړي تر څو له دې بد وضعیت څخه ووځي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.